تباهي ده د کم ورکوونکو دپاره. د هغو حال داسې دی چې کله له خلکو نه څه اخلي نو پوره یې اخلي، او کله چې هغو ته په پیمانه یا تله څه ورکوي نو کمې ورکوي. آیا دا خلک نه پوهیږي چې په یوه لویه ورځ را پاڅول کیدونکي دي؟ هغه ورځ چې کله ټول خلک د عالمیانو د پروردګار په حضور کې ودرېږي. هېڅکله نه چې دا کافران ګمان کوي ارومرو د بدکارانو عملنامې د سجین په دفتر کې دي. او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه دی؟ یو کتاب دی لیکل شوی، تباهي ده په هغه ورځ د دروغ ګڼونکو لپاره چې د جزا ورځ دروغ ګڼي. هیڅوک د جزا ورځ دروغ نه ګڼي مګر هغه څوک چې له حده تیری کوونکی بد عمله دی. هغه ته چې کله زموږ آیاتونه واورول شي نو وایي دا خو د پخوانیو وختونو ویناوي دي. هېڅکله نه چې دا کافران فکر کوي، بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلی دي. هېڅکله نه چې دغه کافران فکر کوي ارومرو به په هغه ورځ دوی د خپل پروردګار له لیدو څخه بې برخې وي. بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي. بیا به دوی ته وویل شي چې دا همغه څه دی چې تاسې دروغ ګڼلی وو. هېڅکله نه چې دغه کافران فکر کوي ارومرو د نیکانو عملنامه فعلیین یعنی د لوړ مقام خلکو په دفتر کې ده. او ته څه خبرې چې علیین یعنی د هغو لوړ مقام خلکو دفتر څه دی؟ یو لیکلی کتاب دی چې مقربې فرښتې د هغه ساتنه کوي. ارومرو به نیکان په زیاتو خوندونو کې وي، د عزت په هسکو تختونو ناست ننداره کوونکي به وي. د هغو په څیرو کې به ته له نعمتونو څخه په ګټې اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي. په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي. څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي. په دې شرابو کې تصنیم ګډ وي. دا یو چیني ده چې د هغې له اوبو سره مقرب خلک شراب څښي.